یوه ځوانه ښځه چې د دوو بچو مور وه هغه په لاره کې یو دوو غلو رانیولې ده او ناروا کار یې ورسره کړی دی. دغه ښځه چې دوه بچي هم او سهار کې خپل بچي سکول ته بوتلل په لاره روانه وه چې کله په یو کوڅه ور برابره شوې په دغه دوران کې ورته یو دوه غله راوتلي دي چې هغوی ترې تاویږي راتاویږي. تاسو به په ویډیو کې هم کتلی شئ او هغوی همدې ته چل جوړ کړی وي چې د جینۍ په کومه طریقه باندې د خپل لاس لاندې کړي او د دې سره چې دا کوم څه دي دا هر څه ته یې واخلي. خو دوی سره نشهیي مواد هم یا به داسې ووایو چې دې ته د نشې ورکولو دپاره دوی څه پلان جوړ کړی. دوی چې کله تاویږي او بیا ورنږدې شي په دغه دوران کې به دې ښځه باندې څه چل وشي. د دې د لاسه دغه بټوه یا پرس هم وغورځېږي او د هغې نه پس بیا دا ښځه هم په خپله راپرېوځي. داسې ښکاري لکه دا چې مړه شوه خو دا مړه نه ده، دا بېهوشه شوله او دغه کسانو د دې نه هر څه وویستل او په پټه باندې وتښتېدل. نو قدرمنو دوستانو د داسې واقعاتو د مخنیوي دپاره موږ تاسو له پکار دی چې کلک قدمونه پورته کړو، ځکه چې که داسې حالت وي نو دا په ټول پاکستان کې نن سبا شروع شوي دي. نو په دې ملک کې به زندګي تېرول هم ډېر ګران شي. نو تاسو هم په خپل کور باندې په خپلو ماشومانو ډېر زیات خیال وساتئ. د ویډیو د کتلو مو یو جهان مننه.